دلته کې راتلم نو موټر وې 26 نمبر چې دی هلته په لومبي ځل ما په لایف ټایم کې ډېر زیات رش ولیده چې ما هلته کې سروې وکړه اول ته کم 2-3 خلک چې وو د هغوی نه چې ما پوښتنه وکړه نو تقریبا 99% خلک چې دي هغوی وې مونږ عمران خان لرو او خپلو علاقو ته وزټ کوو چې خپل حق ادا کړو خپل حلف ورکړو خپل فرض ادا کړو نو ټولو خلکو فرض ادا کړی او دې علاقو ته هم راغلي او تمه لرو چې د دوی کوم خواهشات دي الله تعالی دې هغه پوره کړي څنګه دي پولینګ سټیشن باندې نه سیدل دا څه پرابلم خو نشته حکومت پی ټی ایم ته ولو چې انټرنیټ سمانه بنديږي دا زموږ دوکه وکړه انټرنیټ بند کو هیڅ قسم خرابې دوی استعمالي ان شاء الله تعالی دا کوم د عمران خان سره دی او شنبه به خپل عمران خان ګټي او ګټي د حکومت شعور راغلي دی نن د عمران خان لپاره راوځي او ټول قوم ته درخواست دی چې د ترانسپورت سہولت نه دا غي باوجود تاسو راوځي دا د خپل د بچی د مستقبل لپاره راوځي دلته اورال څه پوزیشن دی پوزیشن هو چې کوم دی کلیر دی چې پاکستان د هیڅ څه په بار سټریټ سره ګټي د پاکستان د هیڅ څه نه فوټر راځي دوی یو یاد راځي دا تاسو د کیم دا ګڼل دي چې دا غونډه پاکستان د انصاف ورکاران دي د جذبې نه راغلي دي زبردست یعنی کې تاسو ګورئ چې د دې حلقې نه به پی ټی آی ګټي بالکل دا حلقه هم بایلې نه دا موږ هیڅ کړنه نه بایلې دا پاکستان د انصاف ګټلې او دې کلی هر حلقه ګټلې د کلی چې کوم دی ان 22 ګټلې علامت خان خامشا دې کلی پاس کړی دی ملک شوکت دې کلی پاس کړو او دا کلی به ان شاء الله زرشارم پاس کی مجاهد خان هم پاس کی او دا کوم کې عمران خان لا په ټوپه جواب ورکړي ها یو تاسو کوم لاست ایئر کې لاست الیکشن کې د حلقې آغا علي محمد خانو نو دا راته وایي چې داغه د حلقه بدلیدو سره سفر پریوته په دې حلقه نیس پر دا عمران خان دې بالکل باندې په شعور راغلي دي ته پوهې شوې او مونږ به ټول کله چې کم دی نو چې عمران خان کم سړی لا ټیکټ ورکړی دی هغه هر قسمه انساني مونږ به د عمران خان په دغه باندې لبیک وایو او مونږ به ټول په اتفاق سره هغه ووټ ورکړو عمران خان عمران خان بسم الله الرحمن الرحیم درانه عزتمندو په دې ټایم موږ موجود یو اکرامپور بایزو سر کې دا زما د پیدایش ضلع هم ده او په دې ټایم موږ اکرامپور بایزو سر کې موجود یو زموږ ووټ چې دي هغه موږ چې اسلام آباد یو بدلته کې د ډېر وخت نه دلته موجود دي موږ چینج کړي هم نه دي ولې چې د خپل خاوره د موږ په کار داري چې خپل خاورې ته ځان ورسو دلته زموږ سره د اکرامپور بایزو سر کې صدر صاحب ولاړ دي د پی ټی آی سره د دوی تعلق ته دوی هم ډېرې سختې تېرې کړلې پته نشته چې ته تللی دي که نه دي تللی راځي خبرې اترې ورسره کوو او نن خو الیکشن دي د عمران خان دپاره دلته قوم راوتی دی السلام علیکم څه حالات دي السلام بس تاسو یې نه دا کې کوم ټولو نه اول زه تاسو ډېر شکریا ادا کوم تاسو دلته راغلئ او زموږ د اواز چې کوم دی د میډیا په ذریعه اوچت کو د پی ټی آی تاسو خدا کته شي دا کې کوم ټولو د دې کې کوم چې کوم ټول خالی دي او زموږ ته وګوره بدلته دنه ګوره او کبار ګوره ټول خلک چې کوم دی د عمران خان سره مرګره دي او د عمران خان د ویژن سره مرګره خلک هم نوي رشم نوي نو دا خو خلک تاسو سره دوکه خو نه کوي چې دلته رش جوړ کړی ولته کې ووټ چې بل چاله ورکړي تاسو څه فیلینګ دي نه سر جی دا ټول چې کوم دی دا ټول خلکو چې کوم دی عمران خان سره مینه ده او دا غي مینه د وجه راوتی دی او دوی چې څومره زموږ سره دغه وکړو لکه زموږ نه چې عمران خان زموږ حکومت لاړې او بیا چې کوم دی زموږ دوی نښې واغستې او اوس چې کوم دی زموږ سره دا کم دي دوکې دوی کوي د هغې په وجه ساته عمران خان سره د خلکو سیوا کېږي او د هغې په وجه دا خلک راوتی دی او د دوی سره هېڅوک ملګرتیا نه کوي په عمران خان صاحب چې را دومره کیسونه وشول نو په کار خو دا وی چې یو لیډر چې دی هغه په ګراوند باندې شته نه دا خبره هم قوم ته ګایډ کولو کوشش کړی شوی دی نو ستاسو څه خیال دی چې قوم دا خبره ونه منله چې تاسو زموږ پارټي نشئ ختمولی ننني الیکشن مقصد تاسو دا فیل کوئ عمران خان چې کوم ویژن د هغه چې کوم دغه هغه خلکو ته رسولی دی هر یو سړی چې کوم دی نن سبا عمران خان دی او زموږ چې څومره مشران دي دا ټول موږ ته د عمران خان په شکل ښکاري ښه دا راته ووایه د الیکشن چې کېږي ډېر خلک دا وایي چې پیریان ماماګان به په دې کې خپل اثرات پرې باسي نو ستاسو څه فیلینګ دي سرجي دغه هېڅ نشته دا که څه وایي که نه دا هسې دا خلک چې کوم دی دغه یو افوا خورئ پروپیګنډا ده نور تاسو حالات کتی شي په هر ځای هر پولیس سټیشن ته تاسو دی چې ښه په ښکلې طریقه باندې الیکشن شروع دی او جیت په چې کوم دی د پی ټي آی
د دې حلقې او د پښتون قوم د طرف نه عمران خان خلک دا فیل کوي چې عمران خان پښتنو له ډېره مینه ورکړي. نو تاسو څه ګورئ چې پښتانه به هغه بدل ورکړی شي نن؟ ان شاء الله هغه بدل بنن چې کم دی تاسو ګورئ 12 بجو نه پس تاسو ګورئ چې کم دی نتیجه به ټوله د پی ټی ای. ښه دا راته ووایئ تاسو څه فیل کوئ؟ دلته خو ماشاءالله ډېر رش دی، ماشومان واړه زاړه بوډاګان دا ټول چې دی د عمران خان په نوم باندې مین دي. عمران خان سره ستاسو څه فیلینګ دی؟ څنګه کېدل څنګه که څه داسې ورسره شته چې دا ټول د هغوی سره مینه کوي؟ عمران خان نه زموږ سره قربان دی چې څه قسمه د هغې قرباني هغه به ورکوو، په جیلونو ته هم بوځي، په هر څه کې عمران خان باندې په باري اکثریت باندې کامیابو. او دا زموږ لیډر دی او زموږ خان دی، او چې خان تر څه کومې پورې جم دی موږ دا پارټي به مخ په بره بوځو. انشاءالله دې لپاره به هر قسم کوشش کوو. جهان مننه جي د ټولو مشرانو کشرانو ګرانو عزتمندو بیګا چې زه خپله د اسلام آباد نه دلته کې راتلم نو موټر وے 26 نمبر چې دی هلته په لومبي ځل ما په لایف ټایم کې ډېر زیات رش ولیدو، ډېر زیات پبلک و. خو په دې کې دا خبره هم وه چې ما هلته کې سروې وکړه، اول ته کم 2-3 زره خلک چې وو د هغوی نه چې ما پوښتنه وکړه نو تقریبا 99% خلک چې دي هغوی وي مونږ عمران خان له ځو او خپلو علاقو ته وزټ کوو چې خپل حق ادا کړو، خپل حلف ورکړو، خپل فرض ادا کړو. نو ټولو خلکو فرض ادا کړی او دې علاقو ته هم راغلي او تمه لرو چې د دوی کوم خواهشات دي الله تعالی دې هغه پوره کړي. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. فرحات خان له اجازت راکړئ. د الله په امان.